قرآن لچن راځي خدای بم نور غر کوي نور برسوا کې گئی نور بذلیل کې دیکھلو یو سړی راغی جج ورته وویل چې په شریعت فیصله کوي د ځمکې شپېته جیره مځمکه وه هغه ویل او جي په چای کې زما نوم یې ورکړ جج ما ته فیصله راواستوله چې دا سړي تا باندې فیصله کړې ده او دا خو سړی ما نه مخکې نه راغی چې ملا صاحب ما پوه کا که په شریعت کې ګټمه خو کوم کني نو قانون کوم سړي بیلله چا تقریر راته وکړو که نه سړي بیلله مالګټې ویل ته به یې وکړې مالبېټ غصه په دې راله چې دومره خو یې ګیره وه یو ګېډی ګیره ګران کار دی طالب ویل یو خان ویل ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده چې زما د سپي نه راکړی ویل خان ما ته پته نشته وی چې ولې وی که دې ګیرې ایمان تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ګیره ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو نو ستا د سپي ښه ده چې مړ کېدو په ځنکدن کې سړي ته پته ولګي چې یا ایمان تېروم یا کافر د دنیا تېرې چې پوه شو چې ایمان تېروم وصیت یې وکړه چې زما جنازه د پلاني خان د کور لاندې تېره کړي جنازه یې چې تېروله ورته وکړو د جنازې نه چې پلاني خانه هغه ورته لا ویل ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ما ایمان تېر کړه نو دا ګیره به هله ګیره شي چې ایمان تېر کړي کني د دغه دیرو واښه د دې نه ښه دي په ګیرو کار نه کوي نو دومره ګیره یې وه ما ورته ویل بلکل ګټې ویل ښه لیکلي جج له ورکړي چې زما نه طالب چې فیصلې وخت راغی چې مې پې ورډز والو صاحب د بیلو ده ګیره یې راشو کولی و مولا خدای دې تباه و خدای دې غرق کړه تا خو ما ته ویل چې ګټې ما ورته ویل تا په شریعت پورې خندا کړې وه تا په دین پورې خندا کړې وه ته دین له اله راتلې چې ځمکه دې پې ګټله کینې نه راتلې نو زما فرض چې وربېږ مې دله مات کړو ته به دین له اله راځې چې ګټې او که بیلې نو دین له به نږدې نه ګټ او بیلات خو په کچرو کې په ججای کې ته ورشه عرب ملکونه وګوره سکون ولې دی ولې سکون دی مجسټریټي نشته تحصیلداري نشته ججي نشته های کورټ نشته سپریم کورټ نشته یو امیر به د ښار ناست وي یو امیر پولیس کیس ونیسي او امیر ته یې پیش او دوه ګوان پې تیر شي چې دوه ګوان پې تیر شي امیر حکم وکړي چې لاس ته غوڅ کړي لاس ته غوڅ کړي کړت دې ځای کې لاس ته هلته وغورځوي پولیس زناکار ونیسي امیر ته یې پیش کړي دوه ګوان څلور پې تیر شي چې د زنا کړې ده حکم وکړي چې بار دې میدان ته وباسي او سنګسار کړي پټکي کیس فیصله شي نن پټکی رایې وکړئ په کلونو سرګردان ولي ځکه چې پړک یم درد دا نشته چې د مل قانون د قرآن شي نن زه ډلې جوړوم انجمن ندیم دي کې مجلس دا نامه یادولم د خدای غضب مجلس تحفظ حقوق اهل سنت والجماعت بله ډله به جوړم چې تحفظ د اهل سنت والجماعت به دا ډله کوي نو مونږ پکې بله ډله ده چې انجمن دفاع صحابه دوی به د صحابو صحابه د مخالفینو مقابله کوي او د هغې دفاع دا ټول څیزونه حصر دی د ملک په قانون کې قرآن او حدیث د ملک قانون شو د صحابه متعلق به څوک غلطه خبره وکړي په دې ملک یو ډله ده چې صحابه ته غداران وایي ابو بکر او عمر او عثمان ته شیعه غداران وایي ستا بله ډله چې ته ملګری حضرت عثمان ته خائن نه وایي بی بی عایشې ته جبور او سبحان نه وایي هغوی د اسلام لبادې اغوستي دي اسلام دا زمونږ اسلام هغه څه دی زمونږ د دې بالا مخې والا اسلام
پلار ورته आवाज پټیشن کې وکړو ویلې اسلام اکولیان आवाज وکړو زنده‌باد هغه چې جوړ بل اسلام یې هغه وې چپ کوي و اسلام هغه بیا وې زنده‌باد دویل چپ کوي بیا هم تبا کړه هغه اسلام نه یادوم زما د زوی اسلام نامه ده اسلام نامه ده لکه هغه مولا ماته وې زه خو یو سړي غرق کړم معلومه ویل د اختر ګوایي راغلي دوه کسان د ښځو سپوږمۍ نامې میاشت ویل په اووم اسمان کې هم نه و قرآن یې وخوړه چې مونږ اوس سپوږمۍ ولیده ویل ما حکم وکړو ویل په درېیمه میاشت هم بیا میاشت ښکاره نه شوه نو ویل چې پته مې ولګله د هغې د ښځو سپوږمۍ نامه وه نو ښځو ته به یې ګوایي کړو نو زمونږ هغه د ښځو اسلام نامه مونږ چې چغې وو د ښځو په نامه چغې وو هغه اسلام درد زمونږ پړه کې نشته چې کوم اسلام محمد رسول الله د وفات پر ټیم کې صحابه ته ویلي ترکت فیکم امرین کتاب الله و سنتي اے صحابه دوه څیزونه مې درته پرېښي دي یو د خدای قرآن بل زما حدیث که تاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو تاسو به چرې نه ګمراه کېږئ او که تاسو قرآن او حدیث پرېښوه نو خدای به تاسو پرېږدي د یو ورځې نه به بلې له ذلیل یئ د بلې نه به بلې له ذلیل یئ د بلې نه به بلې له ذلیل پاکستان وګوره ټول ملکونه په ترقۍ روان دي پاکستان د یو ورځې نه بلې له ذلیل کېږي د بلې نه بلې له ذلیل کېږي د بلې نه بلې نن ستا په ملک کې وګوره د خوف او حراس هوا الوتې ده سړی محفوظ نه دی ښځه محفوظه نه ده بچی محفوظ نه دی کور محفوظ نه دی دکان محفوظ نه دی شته په سړک روان سړی غړپ وخېږي شته تا د بالا ماڼۍ نه تېر ورځ کې سړی وتښتلو که نه تښتلو بالا ماڼۍ فیل وتښتلو سهار په 9 بجې څه چلو شو بیا 50,000 روپۍ ورکړې نو ځان یې راخلاص 50,000 روپۍ پرونی خبره درته کوم پرونی ما ته خو د دوی هغه معلوم دی پرونی خبره د حکومت سړي د حکومت د ګورنر او د چیف منسټر جمرودیانو ټرک خودلی بوتلی پوښتل تختولی چار چا 50,000 روپۍ ترې غواړي پرونی خبره ورته کوم حکومت ورته ویلي چې ورشئ څه ګډ جوړ ورسره وکړي څه لګي ته خدای بنیاد څه ټموز یعنې حکومت ورته وایي چې پیسې ورکړي ځان راخلاص ته به په دې ملک کې ځان محفوظ ګڼې په دې ملک کې د خپل بچي محفوظ ګڼې دې بالا ماڼۍ نه 2 ماشومان تښتولي دې بالا ماڼۍ نه 2 میاشتې یو عمر د 9 کالو د یو عمر د 10 کالو 2 میاشتې پسې په 2 لکه روپۍ راخلاص وایه د 9 کالو د 10 کالو ماشوم بڑه پړک نه وي چاودی نو د ګوګوشتو غوندې ما ته ګورئ انشاءالله نور به د ځان تماشا څو پورې چې ملا تړلي سپایان د قرآن د راوستو دپاره شوي نه یئ نور به د ځان تماشې کوئ نورې به کوئ دا دومره لوی ملک ته په پولیس راټینګ یو تاڼې سره وګوره 20 سپایان دي او 15 لکه آبادي ده نو 20 سپایان په 20 سپایانو 15 لکه آبادي راټینګېږي تاسو وایئ راټینګي سپایانو باندې 15 لکه آبادي یاره دې څوک څوک کوي پولیس زیات کوي ملیشه زیاته کوي بارډر زیات کوي پولیس زیات کوي فن مال فن تاسو دپاره خو شته په د یو وزیر 9 لکه روپۍ میاشت دې نه خبرې روپۍ خلاص د یو وزیر 9 لکه روپۍ میاشت خرڅ دی 9 لکه او په 300 روپۍ پیسې د کولو باندې ملک ورانېږي او 9 لکه روپۍ چې دا کاره تاسو په ایمان وایئ زموږ 15 وزیران دي یاره که د 15 کار به دوی کوي نو زه به د سړي زوی نه چا چې 24 ګنټې په ډیوټۍ کولو کې بیړه تباه شي هغه لا په مړه خېټه اوبه نه میلاوېږي څوک چې امبرسری میخې غوندې
رسیدلې خېټه لکه د شینډخ پروت دی هغه 7,00,000 روپۍ میاشت نو हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया दी और गर पीर का बिजली और चिराग څوک دې د لوږې مړه کېږي وایي څوک یې دیدن پسې ړندېږي او څوک یې د کټه غورځوي چې خوب راځي نه تاسو خیال راغی دا د دې قوم حال ولې دی ځکه چې دې قوم د خدای په دین جړه نه ده کړې نو د اسمان ملایکې به په تاسو نه جاړي که تاسو په دین وجړل اسمان به په تاسو وجاړي ته وګوره چې ستا حال څنګه د ملک قانون حج کې هم بیت الله شریف نه زرګونه خلک طواف کړي یو بټوه پرته وه یو ملا ورته داسې لاس خو چې پاس نه ویلې یې شی نه خسته دا دې ولې راوچته کړه هغه وایي چې هلته حکیم په دیوال مې خود روان داسې ونیو بوی تلو قاضي ته چې پیش کړو بټوه پرده وه ده ورته لاس کړو قاضي وویلې چې 2 ورځې پس به چې لاس غواړي څه لاس کړی خالي لاس کړی 2 ورځې پس به اله ګوله جوړه شوه سړی و د لورلایي کوټې بلوچستان غوبل جوړ شو چې اله ملا نه لاس غوڅوي ما ته ویل راځه د امیر سره خبرې وکړه امیر له چې زه ورغلم ما ورته ویل دا خو ملا دی غریب ما ته ویل ملا خبرې نشته او یا کسه د کوټې راوله چې قرآن وخوري چې دی په وطن کې غل نه و اله یې پرېږدم چیني لاس کې غوڅو ما قرآن وخورو دلته خبرې چې دی په وطن کې غل دی که نه دی کوټېوالو ته مې ویل چې ورور او یا کسه که قرآن ورته خوري ډېره خبره دي سړی م غرق دی او یا د لورلایي او د پښین او د کوټې خلق راله امیر ته قرآن وخوړو چې دا په وطن کې غل نه دی او د دا غلا نه کوله راوچتوله یې هلته یې خوا نو پرېښو کیني لاس یې کېغوڅولو دلته پې باندې ونیسي په غلا پې بند خو چې وینیسي ایف آی آر یې جوړ شي کچرو ته یې بوځي کچری کې هم دغه ناست وي څلورو اجراګانو کیس مجسټریټ ته یوړو یوړو نو یو اجرا چې داسې دروازې نه دننه وکړه تو مجسټریټ چې وکړه تو هم خویا کړی مولی ناست نو نور اجراګانو ته لاسونه پړقوال ویل خورې راځئ مه خفه کېږي ویل ولې ویل زمونږ خپله خور دننه ناست انشاءالله خلاص به شو زمونږ خور دننه تاسو خیال راغی نه هلته یې ونیسي هلته یې بوځي صاحبه وکیلان صاحبان ورسره پیش شي دا غل دی ځي پردی کور یې لوټ کړی دی د پردی کور یې غل کړی دی پردی ښځې بې جامو کړي دي په اغوستو جامو کې پرېښي دي جارو په کور کې والوالې وه دې غل وکیلان پیش شي وایي جي دا کیس بیلیبل دی بیلیبل پېژنئ خانه کې نه د وریجو چې پکې څو بوټۍ د غوښې پرتې کسټم خلک وایي دا بیلیبل قابل ضمانت دی دا هغه غل ضمانت وشي او بیا درته په کلي کې توکړي برید ګرځي چې کور مې دې وران کړو جارو مې هم در کراوواله او ضمانت مې وشو هغه کیس غړنجېږي کور والا دا زړه دې خولې له راشي چې وایي کور مې یو هسې ورانو یو په وکیلانو وران شو یو په تلو راتلو وران شو د کار او وطن ورپرېږدي چې بلا توره ور دا ملک به ټیک شي د دې ملک نظام او سیستم به یو غل نه لاس غوڅوم او په دې چوک کې ځوړندوم ته وګوره چې د دې ملک د غلا نامه څوک وایي شرابي یو شرابي رانیسم او پرتوک ته وباسم د دې بالا ماڼۍ په دې سړک باندې پرتوک ته وباسم او دې سنبۍ ته یې کوتک نیسم ته وګوره چې زما نه بیا څوک شرابي نیولی نه سبا راخلاصي زناکار نیولی نه سبا راخلاصي غلی نیولی نه سبا راخلاصي جوارګر خو پرېږده قانون دا دی د پاکستان حکومت په غبرګړون شي قانون دا دی ستا په ملک کې چې په بند کمره کې څوک جواري کوي نو د سپۍ حواله تر آی جي پي پورې په هغه کور به څوک چاپه نه شي په بند کمره کې دننه جواري جرم نه دی
دا ستا د ملک قانون دی. نو عزیزانو هر څه پرېږدئ، ټولې قصې او نخرې فضول دي. هر سړی ډنګاوه جوړوي او ځان لیډر کوي او ځان چمکیاوي، ټولې خبرې بس دي. دعا وکوي او کوشش وکوي ملک قانون بدل شي. چا په غېږ کې چې 50 लाख روپۍ دی اغستي، اوس سږ کال یې ورته کروڑ کړې، کروڑ یې کړې. نو 1 کروڑ روپۍ چې چا اغستي او د صدر صاحب په غېږ کې پروت دی، تا هغه سره مزاحمت کولی؟ هغه ورځ مردان کې مې خلق ته ویل، ما ویل هلکه دا تاسو چې جلوس ویستی و دا پردي ګاډي م ولې ویشته؟ دا ولې دا پردو دوکانونو شیشې م ولې ماتې کړې؟ ولې بم خلاص شوی دی نو تاسو پکې دا د شاخۍ تاخۍ زامن را روان یې او پردي ریړې م سوځولې، پردی ډیکسنو شیشې م ماتې کړې، پردي دوکانونو شیشې م ماتې کړې. موږ دا ولې ویجی جلوس دا جلوس دې ستاسو خبره وکړو. په سوټو د ویشتو څوک دی او تاسو وویشته څوک؟ دې خبره پوهېږئ؟ دا د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبران چې دي د سوټو ګړوبي جوړ کوي، د دوی په سر یې واړوي چې ته د څه خبرې زما مشرې چې ستا په دورې حکومت کې ما ته فلانی تکلیف ورسېدو. داسې ده که نه ده؟ کلي ملک د څه خبرې د کلي مراعات دي چې ما ته به تکلیف رسي. د کلي د قوم صوبایي ممبر د څه خبرې ته زما ممبرې خپو کې به دې پړي اچوم او په سړک به دې راکاږم. قومي ممبر هغه ورځ موږ د وطن قومي ممبر ته ویل خبره واوره، خبره واوره، که په 2 ورځو کې زما د کلي ډسپنسري جوړه نه شوه ته به د ځان تماشا وکړې. په سبا مې چې کته صاحبه ټیکهداران راله او غوبل جوړ شو، هلکه دا څه چل دی ډسپنسري جوړي په سبا. بس زما ممبر دی زه به ورته مینتې کوم، درخواست به مې په دروازه کې نیولې، سوټی صاحب ته پرون زما په دروازه کې ولاړې ما نه دې ووټ غوښته، نن ستا چیرړه چې دی په موټر باندې ولګېده دا چیرړه به دې په دې سپېږمو کې در منډم. غیرت پیدا کوي، ایمان پیدا کوي. دې ځای نه د نیو څوک دی او تاسو موزي لر شي بر شي نو په خوارې ورندار بر شي، په سړک روان یې لښتې در سره یي ټینګ پردی دوکاندار غریب ووهئ ټینګ پردی موټر شیشه. دا ممبران مه پرېږدئ. نن په ملک کې لوی ګند د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو د لاسه جوړ دی. شرعي نظام په ملک کې قومي او صوبایي اسمبلان ممبران راوستل نه غواړي. که دوی ووایي چې یا دې د ملک قانون قرآن شي یا په یو اواز زمونږ ټولو استعفا پکار ده که نه ده؟ زه به ممبر یم او زما د دین مطالبه به په اسمبلۍ کې څوک ونه مني نو چې دا خو کولی شم که نه که هغوی 200 دي او زه یوازې چې بار راوځم پرتوګونه به ترې وباسم په سټیج او په سر به یې ورته تړم او استعفا به ولیکم چې زه د داسې پلیت حکومت ممبري کول نه غواړم. ایمان پیدا کړي. نن د کمیټۍ کونسلرانو ته خلک وایي جی جی کمیټۍ کې پیسې نشته. کمیټۍ کې دې دپاره پیسې وي چې میر د چین دورې وکړي. تلو که نه چین ته میر صاحب چین کې ویل مچ نشته، ماله د چین مچان هم ټول دې خوا راوړه که څه مله دلته خو ډېر زیات. تاسو خیال راغی په کمیټۍ کې فنکشنونه ورکوي، لکونه روپۍ پرې ولګي. زما د بیانۍ دپاره پیسې نشته، ما د ماشکي دپاره پیسې نشته، زما د چواري دپاره پیسې نشته. دا کونسلران راونیسئ او په سړک زه به کونسلر ته دستخط آرډر به ورته کوم چې دا پلانی کار زما وکړه، حکم به ورته کوم. کونسلر له به ورشي اوده دی ممبر صاحب اوده دی اوده ته ما رابه ویل اوده دی ما په دې ټکي راپاڅوه اوده صحیح. نو عزیزانو نن په ملک کې لوی ظلم چې جوړ دی هغه قرآن او حدیث سره. تا او ما سره ظلم خو په خپل ځای دی، قرآن او حدیث سره چې کوم ظلم ستا په ملک کې کېږي د هغې مثال نشته. امن به په ملک کې کله راځي؟ امن به په ملک کې په هغه ورځ راځي چې د ملک قانون بدل شي. ته ورشه وګوره ستا په دې کچرو کې 13 A.O
یو کیس ته 13 دا کیس ته چې یو سړي سره یو ټوپک بیلې سنولي درې کال اوشو درې سوا مجسټریټان په بدل شو یو 13 کیس نه فیصله کی په قهر اختیاري په کچارو کې کنا اختیاري کنا وی ارچا تا زما خیال دے زیگر میں ډیر ملال دے ارچا تا چیز گورم دیتا گان دا بنگالے دا غم شم خولے قرآن دے ارچا پریخے پا قانون کا فیصلے دا غم شم خولے خدای تباہ کریے دا کچرو پاگلس منزلہ بلڈنگ کے سپنگری واڑا گورم اریان دریان پزمکلس ماما سے چل دے تاریخ میں بیا خڑا کو نارا روان ماما سے چل دے تاریخ بدل